د چې الک واده کوي او جنې کوي. ته راشه که نه امریکې ته راشه. ته امریکې کې زما څه خراب ګوډه ده چې امریکې ته درځم. تا ته به لبړه میلاو شي که نه. دلته خو لو پاس شوی ده مخکې دلته ډېر لبړاګانې دي. ولې پاکستان کې لږ دی خدای د خیر که نه که. هلته خو به خو اوس لو پاس شوی ده که نه. خو دلته خو مخکې نه پاس دلته کې خو لو مخکې نه ده که نه. دا قانون خو مخکې نه دی نو دلته خو ډېر دي. لکه دا وخت راځه که نه. ته لږ د وخت راځه. ته ما نه ته څه ټایم ستا څه وخت یې هلته ما ته ووایه ته ستا څه ټایم یې هلته. زه کار کې لګیا یم. زه بېکاره خو نه یم ناسته. که دلته ټول چې زه لایو راشم دلته ټول وایي شکیل راوله ته هغه ټایم کې ته وایې زه کار کوم زه پورې کار کوم. زه همداسې خو نه یم ناسته فضول. تا له ګرمي ډېره کېږي که څنګه چې تا ته خپل دا ګریبان داسې کلاو کړي ناست دی. ګرمي دې ډېره شوې ده که څنګه. شکیله تا همیشه وایي چې زما د هر شي یو ټایم وي که نه. نو ته لایو یو ټایم څه ټایم راځې خپل ستا څه ټایم دی اوس هلته ملګرو. 10 بجې شي زه 9 بجې راځم لایف. زما 1 ګنټه وشوه د لایف. سمه ده زما 2 وشولې. ښه ما ته ته ووایه که نه که اوس درته دی 5000 پوره کړو ته په ما باندې څه پنشمنټ کوې دی ته ووایه که نه. چې ته خو مې کړه دله ما خوښ کړی ده. زه په زړه کې فیصله کوم په خولې نه کوم. دا څه وایې تا سره یخني ده که ګرمي ده. یخني ده توره یخني ده. ته بیا پکې بیا هم دا ګریبان کلاو کړی ناست تا له یخ نه کېږي. ګریوان چې ما باندې بند کړي لکه کفن چې راته واغوندي. دا بټ خیر ده خو 2-3 کلاو دي. دا غاړه لکه وړم ده خو دا یوه بټن زما کلاو وي زړګه ده. ما بچپن نه ورکوټیوالی نه دا بټن کلا او د کواټي سړی نه دی. د کواټ چې کوم سړی وي هغه به دا بټن کلا وي. چې نه پېژنې دې بټن یې نه پېژنه. دا هم پکې ده. باندې خبره واوره. د خدای ظالم را توله شه والله د سګرټو د را باندې تباهي وکړله. ما په تا باندې تباهي وکړه د سګرټو څخه څنګه. دا نشه را پکې وکړه. دغه هسې نه مې دنده ورېږه مړې په وران ځای کې سړک ولګېدو. دا ځای وګورم ما غر کې کړله یار. څه کوې هګۍ را پیدا کوې که څنګه. هګۍ را پیدا کوې که څنګه. چې ته هګۍ را پیدا کوې ته تیل یوز کوه که نه بیا به ګرېږي نه مړه. تیل یوز کوه چیرته چې شي ګرېږي. نو 5000 خو نه وایم ګرېږي ډېر لږ تیل استعمالوه که نه. ځان پوره ته داسې ځان پوره غوړوه په تیلو کې چې بیا ګرېږي نه. ډډې وډې ویل چې نه ځان چې شی غوړ کړم. ځان غوړوه چې ګرېږي نه. تا اوس نه وې زه روان ځای کې ګرېږم. نو ګرېږي خو هر سړی ته نه ګرېږي. نو زه تیل لګوم بیا نه ګرېږم که نه. ته تیل لګوه ځکه خو درته وایم ته خو دلته دې داسې یخني ده. دا ولې ګرېږي. تیل لګوه ښه ځان غوړوه بیا به نه ګرېږي. بیا خدای دې غر که نه که زه ته پنجابی خو نه یم چې ځان په تیلو غوړوم. خدای دې غر که نه نو لګې ځان ګرې نو دې نه خو ښه ده چې ځان په تیلو غوړی که نه. نو تیلو باندې مې غوړ کړو. دا جامې به ستا نیکه راله صفا کوي. دا به څوک صفا کوي. ته دوره مه لګوه چې پکې لامبې خو بس ځان باندې مږه که نه. ځان له لږ مالش کوه ځان باندې مږه که نه. داسې ښکلې مالش کوه ځان ته کلک مالش کوه او خیال کوه چې تډوکې مډوکې دې نه شي پکې. یو مړه دا د تاسې لګیا د تیلو خبره په بل ځای کوي. دته هغه نه یادوي. ځان له مالش له یو څوک راوله که نه مالشي راوله ځان له ټوله کېږه ورته به دې مږي بیا مږه پې ځان مالشي زواله څه چل دی. مالشي ځان له راوله نو ته وایې چې زه ځان له نه لګوم تیل که نه. شکیله ته ځان له مالشي راوله که نه. زما غوږ کېده ما خبرې ته ښکلې داسې ورته وایه که نه چې داسې زبردست مساج کړي که نه چې دا رګونه دې ورسره کلاو شي ټول. باسط ما سره شته زه خپله هم ګورم هغه هم مه کوو. تا دا رګونه به داسې ښکلې کلاو شي. اګنور کوه کني هم مه کوه. نه بس هسې مې وې چاته ویم بس اګنور کوه پروا پې مه کوئ په مړه. شکیله ته دی له دا چې کم کنځلې کوي دی له خپل په دې خلکو هم خیال ساته چې کم کنځل کوي بار یې لړه کوه او سپیره. دا زما خبره واوره. دا خپل هګۍ د دې په خوله کې کړه چې دا کنځلې بس کړي پرېږده ډېرې مه وایه. ملګرو د سکور ته وګورئ. تاسو ګپ ته خوږ ایښي خو د سکور ته وګورئ. مړه زما خو سم زړه کېږي که نه
چې زه لږ تا باندې یو څو پنشمنټ در باندې وکړم زړه به مې سم داسې سپک شي. ګوره زه هغه کار کوم ناکامه کار ناممکن کار ممکن کومه پوه شوې زما دا اصول دي دا خبره کوم لکه افغان ځای ته چې لاړ شي او کار دې نه کېږي په زور لګیا داسې کار کوم. ثانک یو لټل انفینیټي ټول بس میوټ کول کوه مننه ډېره قربان خوشحاله اوسئ. وعلیکم السلام ثانک یو مرګرو 5000 پورا کې مړه چې ته باندې لګزه یو څو هغه کما 800 کا سم ډی ته کما مرګرو 800 کسان نستی ډبل ټاپ وکړئ چې شکل ډی ته کو مرګرو مننه ډبل ټاپ مړ الله دې بوډا شوې تا ته زه وایم ځان له مالش والا راوله کولې ورته الټا شه ته پوهېږې نه او مړه لایف هم دی باندې یخ یخ دی دا ولې چې پته نه ده سکور نه دلته پوره کوي نه هلته بیا د څه وجه ده نو مړه ته خو بیا ته ما درته ویلي چې صابون شیمپو مه کوه ډېر که نه ځکه خو ستړې بیا مه کوه که نه تا ته وایم ما ویلي دي بله ورځ مې هم درته ویم صابون اور هغې سره لږ شیمپو سره لږه ګزاره کوه بیا ته ستړې وګوره څنګه شیمپو صابون سره گزاره کوه بس ته بغیر هغې لامبه که نه په اوبو مړه په اوبو لامبه په ساده اوبو لامبه ته به داسې ښکلې تکړه ګرځې بیا څنګه په اوبو باندې خالي په ډي ته که څوک ډي ته که باسې ډي ته که نو تاسو سکور خو زیات کوئ که نه وایه ډي ته خو نه پې پوه زړګا والله که پې پوه یم چې دا څه خبرې کوي په خبرو نه پوهېږم no problem little infinity you're here as double tapping you're my moderator always welcome don't worry قربان خبره ولا دا یو ګیم د سالګون مزه مړې څملم ستړې تا ته زما مزان له چته مالشي وګوره الټا ودا ش الټا سملا ورته تا ته مالشي ملاو نه شي اوس دې وخت کې چرته دا وته الټا سملا ته مالشي را ولا کړه الټا ورته سملا کولې بدانه سونه مسونه سره به داسې کولاو شي رګونه به داسې دماو کی منه خبره ځان را ولا سګل ته مالشي وایم درته مالچی ته خلک په مخ څملې که الټا څملې که دا غلط انګریزان ورته الټا څملې نو هغه زه ویلی نه شم ورته الټا سمله که نه الټا سملي که نه مالش ته الټا سملي وی هغه ورته ښځې ته مړې ګډ وډ مې ګڼی خدای دې غرقه کړه دلته لایف کې ویډیوګانې کېږي بیا نو څه زه خو څه غلطه خبره نه کوم ځان ته خیال کوه زلفان دې خوند کوي دغه کسې وینځه په دې شیمپو باندې چې په کومې وینځې صحیح ده صحیح ده زه صحیح ده الله دې خیر وکړي به انشاءالله سبا ګپ لګوم اوس ټوله راځه بیا سبا اوکې الله په امان ځان ته خیال کوه که څه بدې لګېدلي